السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نهم درس 11مه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د غیر انسان یعنی غیر عقل لپاره د جمع ماتی تکثیر اسم پیژندنه ده. هر هغه چا چې زما د نهم درس 10مه برخه نه کتلې نو لومړی د زما د نهم درس 10مه برخه وګوري. ما د غیر عقل لپاره د جمع ماتی تکثیر په اړه مفصلا معلومات ورکړي دي. بیا د ان شاء الله دا درس وګوري، دا به ډیر ورته اسانه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیه ده. بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو تر څو موږ وکولی سو په قرآن کې تدبر وکړو او کله چې لمانځه ته درېږو لمانځه کې مو خشوع راسي، هغه سورې چې موږ وایو په معنا یې پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د غیر انسان یا غیر عقل لپاره د جمع ماتی اسم پیژندنه ده. په سورة البقره کې 1 نمبر آیات، سورة النبا 1 نمبر آیات، سورة الخاشعه 14 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الله على قلوبهم. سورة البقره 1 نمبر آیات ته ترجمه درسي ده. الله جل جلاله د هغوی پر زړونو. دلته راځم ګورم سي قلوبي، دلته راځم لیکم قلوبي. قلوبي څه معنا؟ زړونه. مال که چیرې تاسې غواړئ چې د غیر عقل جمع ماته اسم وپېژنئ، لومړی کار به څه کوئ چې د هغه نفسه وګرځئ. دلته ګورو موږ معنا پیدا کړه زړونه، دا جمع ده. که څوک پوښتنه وکړي چې د دې حالت څه ده، ته به ورته ووایې چې د دې حالت څه ده؟ جر ده. ولې جر ده؟ قلبن، قلبین، قلوبن. موږ پیدا کړو چې حالت څه سو؟ موږ پیدا کړو حالت څه سو؟ حالت جر سو. ولې جر سو؟ قلوبن. مال که چیرې یوه کسره ولري یا دوه کسرې ولري هغه څه ده؟ جر ده. نو دلته راځم بل ما ووایي چې که چیرې د غیر عقل لپاره د جمع ماتی اسم پیژندنه کوي په دوه حالت کې د اسم بڼه بدلېږي. دلته وګورئ قلبن، دلته څه سو؟ قلوبن. که څوک پوښتنه وکړي چې د دې حالت څه ده، ته به ورته ولیکې چې حالت جر ده. او بل دلته وینئ چې قلوبن ولې دلته راغلی قلوبي؟ لکه څنګه چې په تېرو درسو کې ما وویل ټول اسمونه په درانه حالت کې درانه حالت څه ده چې تنوین ولري. ولې خو بعضې حالت کې موږ کولی شو چې دروند نوم په سپک نوم بدل کړو چې دلته وګورئ قلوبي. که چیرې زما تېر درسونه مو نه یې کتلي نو ما په مفصله توګه د دروند او سپک نوم په اړه معلومات ورکړی، هغه درسونه دې وګورئ چې 4 دلیلونه دي چې موږ کولی شو چې یو دروند اسم په سپک اسم بدل. بل مثال ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والجبال اوتادا. سورة النبا 1 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: غرونه مو په ځمکه کې د میخونو په څیر ښخ کړي دي. زه راځم دلته ګورم جباله، دلته هم پیدا کړو جباله. زه اوس څنګه وپېژنم چې دا د غیر عاقل د جمع ماتی اسم ده؟ اول به یې معنا ګورم. معنا مې وکتله څه ده؟ غرونه. بل ګورم چې په دوه حالت کې سیاه بڼه یې بدله شوې که یا؟ دلته راځم نصب حالت دی. جبلن، جبلین، جبالن. مال که چیرې یعنی دوه فتحې وي یا یوه فتحه وي هغه هم بیا نصب ده. دلته راځم ګورم چې بڼه یې بدله سوه. دلته څه ده؟ جبلن، جبالن. که څوک درته وایي چې د دې حالت څه ده، ته به ورته ولیکې چې حالت یې نصب ده. څنګه دې وپېژنده چې حالت نصب ده؟ ته ورته وایي چې دا جدول کې ما له جدول مخکې پیدا کړو نصب. ګورئ جبلن، جبلین، جبالن. دغه ده. دلته به یې درته په نښه کړم چې حالت یې څه ده؟ نصب ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیها سرر مرفوعه. سورة الخاشعه 14 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: په هغه کې به لوړ د ناستې تختونه وي. دلته راځم په دې آیات کې څه ده؟ سرورون. زه اوس څه پوه شم چې دا د غیر عاقل د جمع ماتې ده؟ لومړی معنا ته یې ځم. سرورون څه ده؟ تختونه. دوم حالت کې موږ وویل چې بڼه یې بدلېږي. دلته راځم رفع حالت دی. سریرون مفرد یو، مثنا سریرانې. جمع ته راځم سرورون. وګورئ بڼه یې بدله سوه. سریرون، سرورون. بڼه یې بدله سوه. دا څه ده؟ دا د غیر عاقل د جمع ماتې اسم ده. نو که څوک درته ووایي چې د دې حالت څه ده، لکه په تېر درس کې چې ما تشریح کړی حالت یې رفع ده.
دلته باید ته له جدول نه ورته په نښه کړي. ښه د نننۍ درس لنډیز د غیر عاقل لپاره د جمع ماتې تکثیر اسم پېژندنه وکړه په سورة البقره 7 نمبر آیه، سورة النبأ 7 نمبر آیه، سورة الغاشیه 13 نمبر. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې ما د دغو سورو یوه برخه راخیستې، تاسې دا آیتونه وګورئ او له ترجمې سره او تفسیر سره هغه تیر ګرامر چې تاسو زده کړي په دې آیاتو کې تطبیق کړئ. بیا هم که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته یې په کومنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هره ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.